که چیرې داسې وي چې دغه واکمنان که هغه ملکي دي که نظامي دي چې اوس په واک کې دي که جنرالان دي که دی د امارت سره مشکل لري مشکل خو په تفاهم حل کیږي مشکل خو په مذاکره حل کیږي مشکل په خبرو حل کیږي راسه کښېنه ته څه مشکل لري کښېنه نو خبره به وکړو هره ستونزه چې لري که ستا ستونزه زما سره لري د حکومت سره لري د امارت سره لري او زور یې هلته در دغه بېګناه مسلمانانو باشه دا کم عقل دی کم منطق دی کم تعقل دی دا خو سل په سل کې د ټولو نورمونو د ټولو اصولو خلاف دی که د امارت سره مشکل لري خو راوړاندې څه په چیش کې مشکل لري خبره به سره وکړي د دغو دربدرو چې دا 40 کاله ستا په ملک کې چا ریړۍ کوله چا به نانوایي کوله چا به خټ کولې سبحان الله دغه څه جرم کړی دی چې په دومره بېعزتي یې راباسي خیر دا خو د حکومتونو او د واکدارانو پالیسۍ دي چې خپل ملک هم په مشکلات کې اچي او د نورو ګاونډیانو خیال و فکر هم نه ساتي خو د پاکستان د مسلمانانو د ولس علماء کرامو او سیاسي ګوندونو چې له افغانانو سره یې ښه وخت تېر کړی او د مهاجرینو وروڼو سره په دغه روان ظلم کې چې پر دوی باندې روان دی د هغو د مخنیوي دپاره یې خپل ټول توان و طاقت په کار اچولی دي الله جل جلاله دي دوی ته یې وزرونه ورکړي او تاسو ته معلومه ده چې د اسلام او همسایه‌توب اخلاق موږ ته د یو بل د احترام درس راکوي د مهاجرینو او مسافرینو بېعزتي او بېقدري هغه کار دی چې پیغور او بدنامي به یې تاریخ ته پاته کیږي او دا ښکاره خبره ده چې د دې پاکستان او د افغانستان د مسلمانانو په مابین کې یو ښه اخوت ورورګلوي هم پخوا وه هم اوس ده هم به په آینده کې وي حکومتونه خو ځي و راځي بدلیږي نیک حکومتونه هم راځي بد هم پر یو ملک راځي خو ملتونه به پراته تر ورځ د قیامته پورې به هغه خو خطه د مځکې نه بدلیږي نو مسلمانانو افغانانو پاکستاني وروڼو مسلمانانو ته د الله پاک دا توفیق ورکړي چې تر قیامته پر دې مځکه زندګي سره کوي لسلونه دي چې ښه د ورورګلوي او د ښه همسایه‌توب زندګي سره وکړي په پای کې یو ځل بیا مهاجرینو وروڼو ته ډاډ ورکوو چې اسلامي امارت به ستاسو خدمت تر پایه تر خپله وسه پورې کوي انشاءالله الله دې ستاسې ټولې ستړیاوې په خپل دربار کې قبول کړي الله دې ستاسې مشکلات حل کړي الله دې تاسې ته د دې هجرت و تکالیفو عوضونه په دنیا او آخرت کې در نصیب کړي موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو موږ به ستاسو خدمت کوو موږ ستاسو خادمان یو تاسې ډېر مطمئن واوسېږئ موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شئ نو ډېر په ډاډ په اطمینان سره خپل ملک ته راځئ الله دې ستاسې ستړیاوې ستاسې تکالیف په خپل دربار کې قبول کړي